صاحب د ډېرو پرجوش تقریر نه پس زه خپل یو مشر راغواړم دې دپاره یو شعر دی مونږ د تیرو د نیت نه داسې بېخبر نه یو مونږ د تیرو د نیت نه داسې بېخبر نه یو چې په دې لازو په تندو کې به ډیوې بلو زه راغواړم خپل مشر خپل سینیر صوبایي وزیر جناب بشیر احمد بلوچ صاحب نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عزتمند صدرہ عزتمند صدرہ عزت یار خدای لپاره لیک بس مهرباني وکړئ ډېره مهرباني مهرباني زما علاوه نه دلته اسمبلی وانه وزیرانو دا ټول لاهور کې وو دا سره زنګ د زت خاطره چې هغه به دا ویل چې دا یونټ چې ده دا به د دې ځای نه دا خبره وځي چې موږ خپل صوبایي خود مختاري غواړو هغه وخت زنګ ارباب سکندر خان خلیل صاحب صدیق خان صاحب دا زنګ مشران ټول تقریبا ټول مشران عمر قید او ټول جایدادونه ضبط شوي چې ولې تاسو د یونټ ماتولو خبره ولې کوئ نن خدای فضل دی چې هغه ټولې پارټۍ په دې فخر کوم چې زما د ولی خان او د باچا خان سوچ نن ټول پارټۍ مني او نن وایي چې هغوی چې صوبې به مضبوطي نو پاکستان به مضبوطي نن خدای فضل سره 18 امینډمنټ پاس شو دا هم لږ سوچ وکړئ چې څنګه پاس شو ستاسو زموږ مشر اسفندیار ولی خان ته 14 سیټونه موږ ورکړي اسمبلی کې صرف 14 سیټونه دي ستاسو او دا تعین کې چې ترمیم کېږي نو 2/3 میجارټي باندې کېږي نو سوچ وکړئ خپل د مشر سوچ او فکر او د ویژن چې خدای فضل سره هغه رول لګېده او د مرکزي اسمبلی کې 2/3 ووټونه واخیست او خپل دا صوبایي خود مختاري یې موږ صوبې لپاره وګټله دا صوبایي خود مختاري خلک وایي چې موږ د پکې څه ملاویږي دا صوبایي خود مختاري څنګه چې تاسو ته میا صاحب خبره وکړله نن دا ګیس نن ستاسو دا تیل چې آیل ورته وایي پټرول چې ورته وایي دا ستاسو صوبه کې مکوړی دا کرک علاقه ده یو مکوړي هغې کې 18 هغه ویل چې دي هغې ډک کړي دي تیلو دپاره 14 کامیاب شوي دي دا پاکستان کې چې دنیا کې دومره تیل نشته نه سعودیه کې شته نه بل ځای شته چې څنګه ستاسو دا تیل ووته خدای دې امن راولي نو انشاءالله دا کوم خلک چې زنګ دا کراچۍ کې نن تکلیف کې ناست دي دا زنګ بچي چې نن د ابوظبي او دوبۍ کې ناست دي په خدای فضل سره چې دا تیل زموږ پوره شي چې موږ وباسو او امن راشي نو زه دعوې سره وایم چې انشاءالله دا ټول خلک به خپل صوبه کې انشاءالله دومره رزق وي چې خپل صوبه کې به دوی ټول واپس راځي او خپل صوبه کې به خپل بچو له به روټۍ ګټي دا صوبایي خود مختارۍ دې کې موږ دمرم دام فیصله ده چې څومره آمدن به نیم به زموږ او نیم به د هغې او دا بجلی خبره بجلی ستاسو دی ګیس ستاسو دی تیل ستاسو دي ځنګلات ستاسو دي نو بیا موږ ولې وروستو پاتې یو دا صرف او صرف په دې وجه پاتې یو چې صوبایي خود مختاري نه وه نن خدای فضل سره 13 امینډمنټ پات شو نو زموږ 14 محکمې تاسو ته رالې دا ټول اختیارات تاسو ته رالل او داسې نه دي شوی دی کې ډېر لوی تاریخ لرو دا نن د باچا خان او د ولی خان روح به انشاءالله قبر کې به هم انشاءالله خوشحالي چې زما بچو زمان پاټۍ ورکړانو او اسفندیار ولی خان دومره توره وکړه چې هغې خوابونو تعبیر یې نن خدای فضل موږ پوره کړل
ورونو زما ډېر مشران ناست دي خبرې به دې ټول کوي خو زه تاسو ته دا وایم چې دا خلک وایي چې جمهوریت څه ته وایي زموږ کې موږ ته څه میلاو شو ګیس نشته بجلی نشته مهنګایي دی بېروزګاري دی دې حکومت موږ ته څه وکړ دا تاسو ټول خلکو ته دا خلک وایي نن تاسو وګورئ دا ګیس چې دی های کورټ فیصله وکړ چې کوم پورې زنګ د صوبې خلک ګیس به خپل استعمالوي هغې نه زیات شي نو بیا به پنجاب او سند ته به ورکوي پهله به ستاسو صوبې کارخانې به چلي تاسو ته به دا ګیس میلاویږي بیا به بهر ځي دغه شانتې دا مو اوس یو ریټ کوو چې زنګ دا بجلی چې ده دا بجلی به پهله زنګ حق دی دا به موږ ته پوره کوئ بیا به بل پاکستان کې بل علاقو ته به ورکوئ نو انشاءالله دا به هم کیس ګټو او دا بجلی به انشاءالله موږ ته میلاویږي او بیا دا ستاسو دا بجلی چې دا په 1 روپۍ نه هم کم یونټ باندې جوړیږي او دا پنجاب او سند کې چې بجلی جوړیږي دا فرنسایل نه جوړیږي دا په 20 روپۍ یونټ 20 روپۍ یونټ باندې جوړیږي او زما بجلی په 1 روپۍ یونټ جوړیږي او زما بل او دا غي بل برابرۍ لوډ شیډینګ هلته کم او ماته زیاتی او دا انشاءالله دا صوبای خود مختاری دی دا لپاره دی چې اوس به دا ټول اختیارات انشاءالله زموږ خپل لاس کې وي اوسه پورې موږ باندې پابندي وه چې 50 میګاواټو نه زیات به موږ بجلی نشو جوړولی اوس هغه پابندي هم ختمه شوه چې موږ هر څومره جوړو موږ چې جوړ کړو نو موږ باندې مرکزي پابندي اوس نشي لګولی او څنګه چې میا صاحب انشاءالله 31 دسمبر باندې موږ یو مټلتان کې انشاءالله افتتاح وکړو د هایډل جنریشن پاور او بل به انشاءالله چترال کې باغ هایډل جنریشن انشاءالله دا غي افتتاح وزنګ وزیر اعلی صاحب کوي آئے کې دا ده چې بجلی به انشاءالله زیاتېږي او ارزانه بجلی به میلاویږي دا تاسو سوچو کې ستاسو بجټ مخکې د اربونو روپو دې ځل ستاسو بجټ چې 2 خرب 49 ارب روپو ستاسو بجټ دا ټولې پیسې باوجود ده نه چې مشکل حالات دي دا باوجود ده نه چې دهشتګردي ده باوجود ده نه چې سیلابونه راغلي باوجود ده نه چې موږ خپل کوم اي ډي پي هغه فریز کړو هغه باوجود خدای فضل سره زه تاسو ته داوی سره وایم چې دنیا تاریخ کې داسې نه دی شوی چې 15 لکه کسان د یو علاقې نه راشي او بیا 3 میاشتو کې دننه 15 لکه کسان لاړ شي او بیا سواد کې آباد شي نن سواد کې داسې امن ده چې پاکستان کې دلته چرته امن نشته دا زه هغه خپل فوجیان ورونو ته انټيليجنس ایجنسو ته د خپل پولیس ورونو ته خپل عوامو ته خپل حکومت ته خپل بچو ته مبارکباد ورکوم چې دا ټول ستاسو جدوجہد دا ټول ستاسو په همت ستاسو په اتفاق ستاسو په اتحاد نن خدای فضل دې موږ مخامخ ولاړ یو وته موږ زه کوشش کوم چې هغه خبرونه کوم خدا وته وایم ستاسو په وسادت چې ان شاء الله ستاسو په ګولې ختم شي خو زنګ سینې به ان شاء الله نه ختميږي موږ دا سیاست کو او زه سیاست بنیاد چې دا خدای خدمتگار تحریک ده د باچا خان تحریک ده د ولی خان هغه سیاست سوچ ده او خدای فضل سره خدای لارې مونږ ته کولاوي ما ته ښه یاد ده چې ولی خان به تقریر کولو نو چې ډېر تیاره ده خو آخر سوړه کې لږ رڼا ښکاري نن خدای فضل سره هغه رڼا ده نن خلک وایي چې مهنګایي ده بېروزګاري ده ټول دنیا تاسو وګورئ مونږ اناونس ورلد وار 3 دنیا جنگ عظیم درې مونږ لګیا دی هغه زنګ علاقه کې جنگيږي د دنیا فوجونه دلته ناست دي دنیا دهشتګرد دلته ناست دي ټول سره موږ مقابله کوو چې ان شاء الله خدای دې حالات خکې زه تاسو ته دا یقین دیانی ورکوم تسلی ورکوم چې ان شاء الله بیا به ستاسو حکومت بیا به ستاسو حکومت او بیا به ستاسو حکومت او ستاسو خدمت به ان شاء الله مونږ کوو او دا په دې داوی ویم چې خدای فضل سره چې کوم ګټه مونږ خپل منشور کې کړو مونږ چې کوم وعده کړو خپل خلکو سره مونږ چې ویلو چې مونږ د صوبې کې خصوصي خود مختاری به ګټو خدای فضل سره مونږ هغه وګټله بیا مونږ وعده کړو چې ان شاء الله د دې صوبې نوم به بدلو ولی خان او باچا خان دړه ارمانو نن خدای فضل سره هغه نن خیبر پختونخوا تاسو ته مبارک شه خدای والا ورکړله بیا تاسو ته مونږ چمن برولو خدای فضل سره امنم شاده پورې مونږ راوسته ده خو یو ویم خبره چې کوم پر افغانستان کې امن را نشي کوم پر فاټا کې من را نشي نو زنګ صوبه کې هغه شانته من نشي راتله خو ان شاء الله مخه چې کوم حالات واغې نه ډېر حالات به ان شاء الله مخکې خدای فضل سره بل مونږ نېشنل فاینانس کمیشن کې مونږ خپل ایوارډ واخیست مکه زنګ صوبو ته 47% به ملاوي ده مرکز به زیاتې پیسې ساتلې
خدای فضل سره دې ځل مونږ 57% صوبو ته به ملاویږي او مرکز سره به کمې پیسې دا ستاسو ګټې دي او په دې ګټو اربونه روپۍ خدای فضل سره دې صوبې ته به راځي خو هله به هغه صوبې به هغه چې ستاسو د خورې سره مینه خلکو چې هغه چې خلکو د خورې سره مینه ده هغې د اختیار د هغې لاس کې څنګه چې خدای فضل سره موږ خپل منشور پوره کړو دغه شانتې دا وعده به پوره کوو چې خپل صوبه کې انشاءالله دومره روزګار به چې خپل دا بچي به واپس راولو او خپل صوبه کې هغې ته روزګار میلاویږي نن د خوشحالۍ ورځ ده نن خدای فضل سره زموږ د باچا خان او ولی خان ارمانونه پوره شول او زموږ د اسفندیار خان په قیادت لاندې او زه افراسیاب خټک صاحب زموږ د هغې کمیټۍ ممبر و او زموږ حاجي عدیل صاحب هم ممبر و د دې هم شکریه ادا کوم چې دوی هم خپل ډېر ټایم په دې ولګولو او دا شی موږ ته مرکز کې آئین کې امینډمنټ وشو او خدای فضل سره موږ ته د باچا خان او د ولی خان هغه خوبونو تعبیر موږ ته خدای راکړو نو آخر کې زه به یو دا شعر سره به د خپل تقریبا ختم کړم چې زور اسې پیغور شي زور اسې پیغور شي چې همت ور سره مل نشي او رک هغه مشال شه چې تیاره شي او دی بل نشي ډېره مهرباني ورونو زه